کې چې د اهل مکه فيه په دې خبر اعظم کې اختلاف کوي د مسلمانانو سره. مسلمانانو ورته چې د حق د باس بعد الموت برازي، بیا به مرګ نه وروسته ژوند راځي، الله به حساب کوي، بیا به مجازات مکافات وي. دوی به اختلاف کړنه هیڅ شی نشته. من خدای پیدا کړی، من پلاران راغلي و غم رسوي دي، بیا نه دي را پیدا سوي، هیڅ شی هم نشته دلته. دا دهري عقیده وخا الله بیا زجر کوي، رټنه کوي. لکه موږ تاسو داسې وایو پښتو کې وایي زه کوه بچی هلته غلط کار کوي که نه کور ته خو به راځي، وایي دا د زجر الفاظ دي. ښه الله وایي پرېږده رسول الله کله حق خبره داسې ده، زجر ده معنه کله داسې نه ده پکار. الله وایي داسې نه ده پکار، داسې انکار. کله حق خبره ده سیعلمون زر د پوه به سوي. بیا وایي ثم کله سیعلمون تاکید دپاره ولا دا خلک پوه سي. ښه زه سره ګورو زر د پوه به سي. نو راځئ داسې ترجمه یې وکړئ تاسیس اولاده د تاکید نه. کله سیعلمون عند الموت یو به دا خلک پوه سي د مرګ ته پرې راسي. ثم کله سیعلمون زر د چې پوه شي په ورځ د قیامت باندې چې زه ورسره څه کوم معامله کوم. دا زجري الله استدلال کوي د غائب نه په شاهد. بس دا دوه ټکي بویم بس نور انشاءالله بندو. استدلال د غائب نه دا کوي چې تاسو د قیامت نه منئ. تاسو خو دغه افعال عظامو ته وګورئ، دا لولي کارونه مې څه کړي. هغه څه الم نجعل الارض مهادا، الله وایي ما دا ځمکه فرش نه ده پیدا کړې. ته پرې معنی داسې ځمکه تاسې وګورئ چې نه دومره کلکه ده لکه اوسپنه چې پرې خیږي خوږی دی، نه دومره پسته ده لکه واوره یا اوړه چې پکې ننوځي، چې پکې څومره آرام ورته پیدا کېږي. یو عجیب د انسان د مزاج سره موافقه ده. خو دا خو مادیه ده. انسان ځمکه ام الانسان ده، د انسان مور ده، همدې نه پیدا وي. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم. څومره د ورځې منډې وهي بېګا ته بېرته د دې غېږې ته ځي. مونږ به هم دې غېږې ته ورځو. او دا سوچ هم نه ده که چې د دې غېږې ته ورشو څه معامله به راسره کوي. او دا بیا خپله دا داسې عادیه ده چې دا به راباندې ګواهي کوي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث. دا ځمکه به خبرونه بیا به ځمکې ته موږ ووایو داسې ذهنا چې ولې داسې کوې زیاتی مه کوه ته خو عادي یې. وایي بأن ربک امر لها. خدای دې نه څنګه خلاصېږي. ښه زه جنایت په دفتر کې وکړه لږې پټ وکړه، دا دفتر به څنګه کې دې نه به څنګه خلاصېږو. نو خلاصېدون نشته دی ما په نظر باندې که شته سوا د ففروا الی الله. یاره زه سوا د الله نه چې منډه همدته ونه کړي که نه بل ځای شته سوا د الله نه. الم نجعل الارض مهادا، الله ما نه ده ګرځولې ځمکه فرش او ډېره سهولتي والجبال اوتادا. زه بس به انشاءالله ستاسو مونږ ټولو نه راضي سي. الله په دې مجلس باندې رحم کرم وکړي. دا من ناسته ستا د رضا دپاره وګرځئ. الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځئ. د دې عظیم قرآن په خاطر زموږ د ټول صغایر کبایر ګناهونه معاف کړي. یا الله په کوم قول فعل کې ستا رضا وي خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا دپاره وګرځئ. یا الله ته خو ارحم الراحمین په دې مجلس رحم کرم وکړي. د دې مجلس په کورونو باندې هم هزار بار رحمت اولادونه مو سره صالحان کړي. الله دې فتنو دور د الله جدید سره فتنو ظالمانو مو ټول ته امان نصیب کړي. الله استقامت په قرآن او په حدیث راته نصیب کړي. الله استقامت په ایمان راته نصیب کړي. د رسول الله شفاعت مو ټول ته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.